بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما نننی لیکچر چې دغه په اپر اینڈ لوور فنکشنز باندې راڅرخي. دوستانو اپر اینڈ لوور فنکشن چې دي دا هم د اس کیو ایل سرور بلټ ان فنکشنز دي. دا هم د مایکروسافت لخوا په اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو ستاسو کویریز کې اسانتیا او چټکتیا رامنځته کړي. دوستانو دغه دواړه فنکشنونه چې دي دا سنګل ارګومنټ اخلي او اپر فنکشن چې کوم دا کوچني حروف چې دي په لوی حروفو باندې یعنی اپر کریکټرز باندې تبدیلوي او لوور فنکشن چې کوم دا اپر کریکټرز چې کوم دي اپر کیس کریکټرز چې کوم دي هغه په لوور کیس یعنی کوچنیو حروفو باندې تبدیلوي. دوستان دلته ستاسو په دغه مثال کې لیدلی شئ چې زما سلیکټ کویریز کې اپر فنکشن کارولی ده. دلته ستاسو لیدلی شئ چې دغه یو سټرینګ ما ورته پاس کړی مایکروسافت اس کیو ایل سرور، هغې ته مې وروسته بیا یو الیاس ورکړی ده. په دې کې ستاسو کتلی شئ چې ځینې حروف لوی دي او ځینې کوچني دي، خو دغه فنکشن دغه کوچني حروف هم لویو ته اړوي. که چیرې زه دغه کویري سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم، ستاسو به په ریزلټ کې وګورئ چې هغه ټول کوچني حروف یې هم لویو ته اړولي دي. یعنې دلته ستاسو مایکروسافت اس کیو ایل سرور چې د ټول په لویو حروفو باندې یعنې کیپیټلز ای بي سی باندې لیکل شوي دي. دوستانو لوور چې دغه کیپیټل حروف چې دي هغه لوور کیس ته اړوي. یعنې که زه چیرې دغه کویریز سلیکټ کړم او وروسته بیا ایگزیکیوټ کړم، ستاسو به ووینئ چې دلته زما سره ایم چې ده لوی ده، خو دلته نتیجه کې ستاسو ګورئ چې ایم کوچنی ده. همدا ډول اس کیو ایل وګورئ، دلته ستاسو سره اس کیو ایل هم کوچنی ته راغله. همدا ډول سرور د لومړی کریکټر چې دا یعنی اس دا هم دلته کوچنی ته اړول شوی ده. همدا ډول نور هم. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چغن سپارم. الله مو مل شه.